د جاواسکريپټ په دې ویډیو کې مونږ په آبجیکټ باندې خبرې کوو چې آبجیکټ څه شی دی او آبجیکټ څه ته ویل کېږي. ولې مونږ آبجیکټ وایو؟ آیا ضروري ده چې آبجیکټ ووایو که نه؟ خو مخکې له دې چې په آبجیکټ باندې خبرې وکړو، ملګرو که چېرته ستاسو یاد شي په 4مه ویډیو کې مونږ په ډیټا ټایپس باندې خبرې کړې وې. نو که چیرې تاسو ډیټا ټایپ نه پیژنئ یا 4مه ویډیو تاسو نه یې کتلي، هغه در سره حتما وګورئ. په جاواسکريپټ کې ډیټا ټایپس چې دي زموږ سره سټرینګ دی، نمبر دی، بولین دی، ارې ده، آبجیکټ ده، نل ده، انډیفاین دی. چې په 4مه ویډیو کې مونږه سټرینګ، نمبر، بولین، نل، انډیفاین دا مونږ زده کړل، دا مونږ وویلې. پاتې شو زموږ سره ارې او آبجیکټ. ارې هم مونږ الریډي ویلې ده په 15مه ویډیو کې مونږ دا ویلې. 15مه ویډیو نه واخله تر 21مه ویډیو پورې مونږه ارې ویډیوز جوړ کړي دي، یعنی د ارې ریلیټډ څومره میتھډز چې ول، د ارې ریلیټډ څومره خبرې چې وي، ټولې مونږ هلته کې زده کړو او مو ویلې. نو که چیرې تاسو ارې په اړه معلومات نه لرئ نو کولی شئ 15مه ویډیو ته لاړ شئ. 15مه نه تر 21مه پورې د ارې په اړه مونږ ویډیوز جوړ کړي. راځو آبجیکټ باندې خبرې کوو چې آبجیکټ څه شی دی او څه ته ویل کېږي. خو مخکې له دې چې آبجیکټ زه تاسو ته تعریف کوم او د آبجیکټ سټرکچرز تاسو ته وښیم، مونږه د آبجیکټ نه مخکې ارې ویلې. ارې څنګه جوړیږي؟ د ارې داسې جوړیږي چې تاسو به دلته کې اول به د وریبل یو ټایپ واخلئ، لکه وار، لیټ، کانسټ، هر ټایپ چې تاسو ورته اخلئ. بیا به تاسو دغه ارې ته یو نوم ورکړئ، لکه ما ایکس ورکړی. بیا به تاسو دلته کې سکویر بریکټس واخلئ او په دې کې به تاسو د ارې ایلیمنټ سټور کړئ، لکه دلته کې عایشه، ټرو، دا نومونه ما دلته کې سټور کړي دي. اوس په دې کې دغلته په دې ایلیمنټس دې کې تاسو کولی شئ نمبرز هم سټور کړئ، کولی شئ مطلب بولینز هم، یعنی هر ډیټا ټایپ تاسو په دې کې کولی شئ چې ذخیره کړئ. لکه عایشه چې دی دې ډیټا ټایپ چې د سټرینګ دی، ټرو چې دی دې ډیټا ټایپ بولین دی. اوس دلته کې ګورئ شل دی، شل چې دی نمبرز دی. نو آبجیکټ څنګه دا سټرکچر یا دا د ارې. اوس د آبجیکټ سټرکچر څنګه دی؟ د آبجیکټ داسې دی چې تاسو دلته کې د وریبل یو ټایپ واخلئ. وریبل ته چې هر ټایپ تاسو اخلئ، لکه دلته کې ما وار اخستی، که تاسو لیټ اخلئ، کانسټ اخلئ، هر څه. بیا دلته کې زموږ سره ایکس لیکلی شوی. دا ایکس شی دی دا د آبجیکټ نوم دی. او دلته ارې کې هم مونږه ایکس درلودو، هغه ایکس شی او هغه د ارې نوم او دا ایکس دا مونږ سره د آبجیکټ نوم دی. بیا دلته کې وګورئ زموږ سره اف نیم، عایشه، لاست نیم، سیراج او ایج 24، کلاس 12. اوس وګورئ دلته کې زموږ سره داسې لیکلی کېږي. په ارې کې چې دا کله چې تاسو د هر ایلیمنټس چې دی یو مشخص پوزیشن لري. لکه که زه غواړم چې عایشه پرنټ کم، ګورئ 0 باندې پروت دی. که زه غواړم چې حمید پرنټ کما نو حمید زموږ سره په انډیکس 4 باندې دی. که زه دغه شل پرنټ کول غواړم نو دا وګورئ دا په موږ سره په انډیکس 5 باندې پروت دی. نو دغه د ارې ایلیمنټس د پرنټ کولو داسې طریقه ده چې مطلب هر یو ایلیمنټس چې په ارې کې سټور کوو مونږه، نو هغه ایلیمنټس چې بیا تاسو ته مطلب په کار وي هغه تاسو پرنټ کوئ، نو هغه یو مشخص انډیکس لري. اوس په آبجیکټ کې څنګه ده؟ په آبجیکټ کې مونږه دغه انډیکس نه لرو. که دلته مونږ وګورو، ګورئ دغه اف نیم، لاست نیم، ایج، کلاس، دا څه شی دي؟ دې ته اکثر کسان دې ته پراپرټیز وایي. دې ته پراپرټیز ویلی کېږي. اما بعضې کسان دې ته کیز هم وایي. نو دې کې زموږ سره څه شی وي؟ دې کې زموږ سره پراپرټیز یا کیز وي. که چېرته تاسو غواړئ چې دغه ایج چې 40 دی، که چېرې دا تاسو پرنټ کول غواړئ یا دا اکسس کوئ، نو تاسو به ورته وایئ چې موږ ته څه شی پرنټ کړه، موږ ته ایج راکړه. لکه دلته چې تاسو غوښتل چې مثلا که چېرې تاسو غواړئ چې تخمینه پرنټ کړئ نو تاسو به ورته ویلي چې موږ ته 2 راکړئ. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې 40 پرنټ کړئ نو تاسو به دلته ایج ورته وایئ. یا که دلته مثلا تاسو غواړئ چې حمید پرنټ کړئ نو تاسو به ورته ویلي 4. اوس که دلته تاسو غواړئ مثلا عایشه پرنټ کړئ نو تاسو به ورته اف نیم وایئ. لکه زما د خبرې هدف دا دی چې په ارې کې زموږ سره انډیکس ول، په آبجیکټ کې زموږ سره چې دلته کې زموږ سره کیز دي. تاسو به دا کی ورکوئ نو تاسو د هغې ویلیو درته تاسو درکوي. او په آبجیکټ کې په ارې کې داسې چې تاسو به انډیکس ورکوو نو د هغې هغه ویلیو به تاسو درکول، په همغه انډیکس کې چې څه سټور ول، ذخیره ول، هغه به تاسو ته درکول. اوس دلته عایشه، سیراج، 24، 12 دا څه دي؟ دا ویلیوز دي. دې ته ویلیوز ویلی کېږي. اوس بیا هم کلیر نشو آبجیکټ څه شی دی، څه ته ویلی کېږي. نو زه تاسو ته شارټ یو تعریف دلته ما لیکلی. ګوره آبجیکټ څه ته ویلی کېږي؟ آبجیکټ د پراپرټیز مجموعې ته ویلی کېږي. که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې آبجیکټ څه شی دی، تاسو ورته ویلی شئ چې آبجیکټ د پراپرټیز مجموعې ته وایي، یا آبجیکټ د کیز مجموعې ته ویلی کېږي. کلیکشن اف کیز یا کلیکشن اف پراپرټیز. صحیح ده. دې ته څه وایي؟ دې ته
object وای یا دلته لیکل شوی دی چې property is in associated او دې کې دا کوم properties چې پراته دي یا دا کوم keys چې پراته دي دا چې associate کیږي دا د څه په واسطه associate کیږي دا د کیو ویلیو یعنی مونږ چې دغه پیجنو دغه object دغه کوم properties چې دي دا مونږ د کی ویلیو یعنی کچېره تاسو غواړئ عائشه پرنٹ کړئ نو تاسو به f name ورته وای f name زموږ سره یو کی دا ویلیو عائشه ده همدارنګه تاسو په دغه object کې کولای شئ په دې کې functions راوړئ کولای شئ array پکې راوړئ کولای شئ object راوړئ څنګه راځو پریکټیکل ګورو څنګه object څنګه کریټ کیږي زه راځم VS Code ته VS Code اوپن کوم تاسو چې هر کوډ ایډیټر یوز کوئ هغه به تاسو اوپن کړئ نو دا زموږ سره د جاوا سکرپټ 22مه ویډیو ده نو دلته زه راځم دغه کوم ویلکم سکرین چې تاسو سره راځي دا به تاسو کلوز کړئ او دلته زه راځم یو فایل کریټ کوم gs-32.html په نوم باندې ما یو فایل واخسته او دلته هم څنګه چې تاسو ندایه ولیکئ انټر پریس کړئ دا کوډ تاسو سره لیکل کېږي که چېرې تاسو VS Code یوز کوئ نو دا تاسو سره خپله راځي سکرپټ ټک به اوپن کړئ او سکرپټ ټک به بیرته تاسو کلوز کړئ دلته زه راځم یو object کریټ کوم لیټ مې واخسته او دلته object name لیکم چې تاسو هر نوم ورکوئ دا د object نوم دی فرق نه کوي هر نوم چې تاسو ورته ورکوئ ورته ورکولی شي هغې نه بعد مساوي اوس د object هغه structure سمپل هم داسې دی صحیح ده چې تاسو به لیټ واچوئ مطلب لیټ ضروري نه ده چې لیټ وي تاسو وار اچوئ کانسټ هر وریبل ټایپ چې اچوئ بیا به دلته تاسو object ته نوم ورکوئ مساوي او دا قوسونه به واخلئ اوس د دې په داخل کې دلته زه راځم لیکم دلته ما ولیکه 1 او 1 زموږ سره چې ده 1 زموږ سره کی ده اوس د دې 1 ویلیو چې ده د 1 ویلیو یو ده ما دلته یو ولیکه هغې نه بعد بیا دلته به تاسو کاما اچوئ او انټر بیا دلته زه لیکم 2 چې دی 2 زموږ سره ویلیو ده او سوري 2 زموږ سره کی ده ویلیو چې ده ویلیو زموږ سره 2 دي انټر دلته رالیکم 3 او 3 زموږ سره کی ویلیو 3 یو بل هم څلور هم ایډ کوم 4 او 4 زموږ سره یو کی شو ویلیو زموږ سره څلور ده بل دا چې ګورئ ارې چې کریټ کوئ دلته زه لیکم ارې او دلته ما ولیکل ارې نیم صحیح ده ارې نیم مساوي ګور ارې داسې کریټ کېږي پس دلته ما ورته ولیکل 10 شل 10 څلوېښت صحیح ده اوس ګورئ که چېرې تاسو ارې ایلیمنټس پرنټ کوئ فرض که زه غواړم شل پرنټ کړم شل څنګه پرنټ کېږي هغې دپاره موږ لیکل چې ډاکومنټ ډاټ رایټ او ډاکومنټ ډاټ رایټ کې دلته زه لیکم د ارې نوم به واچوئ ارې نوم چې ده ارې نیم ځکه ارې ته ما نوم چې ورکړی ما ارې نیم ورکړی اوس تاسو کوم ایلیمنټس غواړئ چې پرنټ کړئ فرض که شل نو شل انډیکس څو دی شل انډیکس 1 دی ولې ځکه موږ ویلو ارې انډیکس له 0 نه شروع کېږي په 0 باندې 10 دی نو 1 په په 0 باندې 10 پروت دی نو 20 چې دا په 1 باندې پروت دلته ما 1 ولیکه سپا کنټرول اس کوم د فایل باندې رائټ کلیک وکړئ کاپی پات واخلئ یا دې ځای کې گو لایف باندې کلیک وکړئ یا رائټ کلیک وکړئ او اوپن وذ لایف سرور یې کړئ زه راځم په دې فایل باندې gs32.html باندې رائټ کلیک کوم کافی پات اخلم هر براوزر چې تاسو یوز کوئ هغه به تاسو خلاص کړئ او دلته زه یو نیو ټب اخلم او دلته ما کنټرول وی کو هغې نه بعد انټر پریس کوم نو دلته کې ګورئ ماته 20 راکړل 20 ماته دلته پرنټ کړل اوس دغه د ارې طریقه وه دا زه پاکومه دی زنه دا ما لرې کړل صحیح ده اوس که چېرې تاسو څپه کنټرول اس کوم ګور که زه دا ریفرش کړم ماته اوس هېڅ سم نه شو کېږي که زه اوس غواړم فرض کا زه دا 2 پرنټ کوم نو object کې داسې کېږي چې تاسو به دلته ولیکئ ډاکومنټ ډاټ رایټ اوس چې کله تاسو یعنې د object کې چې څه پراته دي تاسو اکسس کوئ فرض که زه 3 یا 2 فرض که 3 پرنټ کوم نو دلته به تاسو د object نوم اچوئ object نوم تاسو چې دی object نیم دی زما د object نوم چې دی ما object نیم لیکلی چې تاسو هر څه ورته لیکئ هغې نه بعد به تاسو کی ورته اچوئ ډاټ فرض که 2 په کار وي ولیکئ 2 که 3 په کار وي 3 ولیکئ سپا کنټرول اس کوم راځم دا ریفرش کوم ګورئ ماته 2 راکړه نو object کې زموږ سره تاسو کوم ایلیمنټس چې اکسس کوئ تاسو به د هغې یا هغه ویلیو که تاسو اکسس کوئ نو تاسو به د هغې هغه کی ورته ورکوئ او په ارې کې چې کوم ایلیمنټس تاسو پرنټ کول غواړئ د هغې انډیکس به تاسو ورته ورکوئ صحیح ده نو دا زموږ سره د object د جوړولو طریقه چې په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ اوس که تاسو کوم بل ایلیمنټ اکسس کوئ ګور که ډاکومنټ ډاټ رایټ او دلته زه ورته وایم چې ماته پرنټ کا object name زموږ سره د object نوم دی ډاټ 4 لیکم ګورئ 4 کنټرول اس ګوره ماته 2 څلور راکړئ که چېرې تاسو غواړئ چې دا د جدا لاین کې راشي هغه د جدا لاین کې دلته راشئ ډبل کوډ دلته ورته بي آر واچوئ څه په کنټرول اس کې دا ریفرش کې ګوره تاسو ته 2 4 تاسو ته درکوي بیرته راځم سلایډ ته اوس دلته راځو د object په ادامې سره راځم یو ریلی لایف مثال تاسو ته درکوم object څه شی دی ګورئ په دنیا کې هر څه چې وجود لري هغه زموږ سره object دی فرض که هغه استاد دی که شاګرد دی که هغه زه یم که ته یې که لیپټاپ دی که هغه زموږ سره
LCD دا کاغذ زموږ سره وایټ بورډ که هر شی دی یعنی چې دنیا کې وجود لري دا زموږ سره آبجیکټ دی. فرض کا یو موټر دی، دا موټر چې دی دا زموږ سره یو آبجیکټ دی. دغه موټر نوم چې دی، د دې موټر نوم چې دی بنز دی. اوس دا بنز موټر چې دی دا زموږ سره یو آبجیکټ دی. بله خبره مو باید په یاد وي، بیا دغه آبجیکټ چې دی دا دوه خاصیتونه لري. آبجیکټ دوه خاصیتونه لري چې یو زموږ سره سټیټ دی، بل زموږ سره بیهیویرز دی. که دغه آبجیکټ هغه هر څه وي، کاغذ زموږ سره موټر دی، کاغذ انسان دی، کاغذ زموږ سره چوکۍ ده، کاغذ زموږ سره همدارنګې وایټ بورډ دی، او کاغذ زموږ سره LCD کمپیوټر هر شی چې وي دا دوه خاصیتونه لري چې یو ته سټیټ ویلی کېږي، بل ته بیهیویر ویلی کېږي. اوس موږ دلته خبره کوو په بنز موټر باندې. اوس دغه بنز کار چې دی د دې سټیټ شی دی او د دې بیهیویر شی دی. که د دې سټیټ باندې موږ خبرې وکړو، د دې سټیټ شی دی دا نیم، کلر، ماډل، سپیډ، هولز دا څه دی؟ دا زموږ سره د دغه بنز موټر سټیټس دي. اوس نیم د دې چې دی د دې نوم بنز دی، څنګه رنګ دی؟ بلیک رنګ دی. ماډل چې دی 330 ماډل دی. سپیډ څومره دی؟ 250 کیلومیټر پر اور دی. هغه سپیډ دی. څومره ټایرونه پکې دي؟ 4. دا چې دی دې ته سټیټ ویل کېږي. که موږ د بنز موټر په بیهیویرز باندې خبرې وکړو، د دې بیهیویر چې دی دغه موټر زموږ سره سټاپ کېږي، دا موټر زموږ سره سټارټ کېږي، دا موو کېږي، د دې دا ګیر چینج کول شول، دا زموږ سره چې دی دا زموږ سره بیهیویرز دي. اوس خبره دا ده چې صحیح ده، موږ په دې پوه شو چې موټر زموږ سره آبجیکټ دی. آبجیکټ دوه خاصیتونه لري چې سټیټ او بیهیویر لري. سټیټ باندې پوه شو، بیهیویر باندې پوه شو چې سټیټ زموږ سره نیم، کلر، ماډل وغیرہ، او بیهیویر زموږ سره سټاپ، سټارټ، موو، ګیر چینج کول، دا زموږ سره بیهیویر شو. اوس دا موږ په پروګرام کې څنګه لیکلی شو، څنګه کولی شو د دې هغه کوډ څنګه ولیکو؟ ګورئ، اوس د دې کوډ لیکلو هم سپیشل طریقه ده. سټیټس چې دي تاسو د آبجیکټ سټیټ چې اخلئ، د آبجیکټ سټیټ به تاسو په وریبلز کې اخلئ، او د آبجیکټ بیهیویرز چې دي هغه به تاسو په فنکشنز کې اخلئ. یا تاسو دا سټیټ کولی شئ په وریبلز یا هم په کی ویلیو کې واخلئ. نو سټیټ تاسو په کی ویلیو کې اخیستلی شئ او بیهیویر تاسو په فنکشن کې اخیستی شئ. څنګه؟ راځو دا کار زه تاسو ته پریکټیکل ښیم. ګورئ راځم وی ایس کوډ ته، او دغه وی ایس کوډ اوکې، او دا کوډ چې دی ما دا کمنټ که، صحیح ده، دا مې کمنټ که، د زما نه دی فکار، دا مې کمنټ که لاندې مې راوړو. کمنټ کوم یې ځکه که چېرې چاته پکار وي کولی شي یا د واټساپ ګروپ نه او یا هم ما ته میسیج وکړي، زه به ورته ولیږم. ګورئ دلته زه راځم، دلته زه لیکم لیټ مې ولیکه. اوس دلته کې د آبجیکټ نوم چې ده، فرض کړه د آبجیکټ ته نوم ما ورکړه بنز موټر دی که نه، بنز BNZ اوکې، بنز مې ولیکه، صحیح ده، بنز مساوي. اوس دغه بنز موټر سټیټ چې دی، سټیټ زه راځم ما تاسو ته سټارټ کې ویلي دلته کې سلایډ کې چې هغه سټیټ چې دی هغه موږ په څه کې اخلو؟ سټیټ موږ په کی ویلیو کې اخلو. نو زه راځم د دې موټر سټیټ چې دی، موټر سټیټ چې دی فرض کړه د دې موټر نیم دی، نو د دې موټر نیم، دا نیم چې دی نیم زموږ سره کی ده، ویلیو چې ده ویلیو زموږ سره د دې دا بنز. اوس بنز زموږ سره چې شو، بنز زموږ سره یو ویلیو ده، نیم چې ده نیم زموږ سره کی ده. اوس بل زموږ سره اوکې کلر دی، نو دلته کې زه لیکم چې کلر زموږ سره، اوس کلر زموږ سره کی شوه، نو کم کلر دی؟ فرض که ما ورته ولیکل بلیک، او راځم دلته ورته بل لیکم چې ماډل، صحیح ده، ماډل چې دی فرض که ماډل ما ورته ولیکه 555، صحیح ده، ما داسې اوس ماډل ورته واچو. هغې نه بعد دلته لیکم سپیډ زه ورته لیکم چې د دې سپیډ چې دی سپیډ څه شی دی 250 دی، نو دلته لیکم 250 ډبل کوډ کې اخلم 250 کیلومیټر پر اور، دومره سپیډ لري. ها اوس د دې هغه ټایرونه پکې څو دي؟ نو دلته زه ورته لیکم چې هولز څو ټایرونه پکې دي؟ که شل ورته ولیکئ، که 5 پس که دې کې 4 دانې دي نو ما ورته دلته کې 4 ولیکل، 4 ځکه بنز موټر دی په دې کې 4 ټایرونه پراته دي. څپه مې کنټرولایز کړه، که زه دا ریفریش کړم ماته هېڅ هم نه شو کېږي. فرض که تاسو د دې بنز موټر غواړئ چې دغه نیم یې پرنټ کړئ، نو د دې لپاره تاسو به راشئ دلته فرض که ما یو وریبل واخیسته او دلته لیکم کار نیم مې واچو مساوي، او دلته زه اوس لیکم بنز. ولې بنز لیکم؟ ځکه دا زموږ سره د آبجیکټ نوم دی، او کار نوم چې دی دا زموږ سره په دغه آبجیکټ کې سټور دی. دلته ما ولیکه بنز ډاټ نیم مې واخیست. اوس دلته زه لیکم ډاکومنټ ډاټ رایټ، او دلته په ډبل کوډ کې دلته لیکم کار نیم
کار نیم مې دلته واچو کار نیم دلته کې کار نیم زموږ سره چې دی پلس دلته لیکمه هغه دغه کار نیم زموږ سره په کوم وریبل کې سټور دی هغه د کار نیم په نوم باندې دی نو دلته زه لیکمه کار نیم سپه مې کنټرول ایس کړه راځم دا ریفریش کوم ګورو دلته ماته لیکي چې کار نیم زموږ سره چې دی بنز دی که زه غواړم مثلا د دې کلر هم غواړم چې پرنټ کما نو کلر هم تاسو سمپل زه راځم دا کوډ کاپی کوم تاسو کاپی مه کوئ صحیح ده تاسو یې ولیکئ زه کاپی کوم تر څو ویډیو لنتي نشي دلته زه راځم دا مې پاک ګور زه لیکم کلر کلر زموږ سره په دې کې تاسو به واچئ کلر ځکه بنز او په بنز کې د موټر دی دغه بنز موټر کلر دی هغه راته راواخله نو دلته هم زه ورته لیکم چې کلر او دلته هم زه ورته لیکم چې د دې موټر کلر اوس که زه په کنټرول اس کوم دا ریفریش کوم ما ته دواړه په یو لاین کې راکړي ګوره دواړه په یو لاین کې راکړل که دا زه زوم آوټ کوم ګوره ما ته یو لاین کې راکړي زه هم دا د جدا جدا لاین کې راشي بیا دغه لپاره تاسو دې ځای کې راشي دلته ورته بي آر واچوئ بي آر په کنټرول اس کې ګوره چې ریفریش کې اوس په تاسو د جدا جدا لاین کې درکولی کېږي نو ما ته وایي چې د موټر نیم چې دی هغه بنز دی د موټر کلر چې دی هغه زموږ سره بلیک دی یو دانه په بل هم واخلم ګوره دې ځای کې زه ورته لیکم چې موټر پرس کا دلته کې ما سپیډ ولیکه سپیډ د دې موټر سپیډ چې دی سپیډ څه شی دی دلته کې زه لیکم سپیډ او دلته هم زه ورته وایم چې د دې موټر سپیډ او دلته هم زه لیکم سپیډ دا زموږ سره وریبل نوم دی صحیح ده دا زموږ سره وریبل نوم دی کار سپیډ اوکې سپه مې کنټرول اس دې کې یو بیا راچوم صحیح تر څو چې نوی لاین ته راشي کنټرول اس دا مې ریفریش کړ ګور دلته ماته وایي ښه دا به زه لږ زوم آوټ کړم ګور دلته ماته وایي چې کار نیم چې دی بنز دی کلر بلیک دی او سپیډ چې دی 250 کیلومیټر پر اور دی زموږ سره ښه دا خو زموږ سره سټیټ شو سټیټ موږ سټارټ کې ویلي چې سټیټ موږ څه کې اخلو سټیټ موږ په وریبلز یا سټیټ موږ په څه کې اخلو سټیټ موږ په کی ویلیو کې اخلو اوس د دې هغه بیهیورز په چیش کې اخیستل کېږي څنګه بیهیور واخلو نو بیهیورز ما تاسو ته ویلي چې بیهیور چې دي هغه تاسو کولی شئ بیهیور تاسو په فنکشن کې واخلئ نو دلته زه راځم د بیهیور زه په فنکشن کې اخلم خو فنکشن کې چې تاسو بیهیور اخلئ دلته به زه راشم زه به دا کمنټس کوم دا مې کمنټ کړه صحیح ده دا مې کمنټ کړه دا څه په کنټرول اس کوم دا مې ریفریش کړل اوس ګورئ زه د دې هغه بیهیور چې زه اخلم نو د هغه دپاره هم تاسو کی واخلئ نو کی دلته زه ورته وایم کی چې ده دلته زه ورته لیکم چې تاسو چې هر نوم ورته ورکوئ چې د کی ته تاسو هر نوم ورکوئ فرض که ما ورکړه کار بیهیور صحیح ده کار بیهیور مې ورته واچو دلته به تاسو ډبل کوټ واچوئ اوس به تاسو دلته کې ولیکئ فنکشن مو چې ولیکه اوس به دلته د فنکشن باډي کې به تاسو ورته واچوئ چې تاسو اوس د دغه کار بیهیور څه شی دی نو دلته زه ورته وایم چې ما ته ریټرن کوه یا دې ځای کې تاسو کولی شئ وریبل ورته پاس کړئ فرض کړه ا په نوم باندې ما یو وریبل پاس کړه دلته زه ورته لیکم ا مساوي ده له چا سره ا مساوي دی له سټاپ سره سټاپ مې ولیکه سبا مې کنټرول اس کړه ګور ما سره هیڅ شی هم نه پرنټ کېږي نو زه راځم دا سکرول کوم لاندې راځم دلته زه یو وریبل کریټ کوم دلته ما ورته ولیکل بیهیور او مساوي کما ته اوس دلته کې بنز مې واخیست بنز ولې اخلم بنز ځکه اخلم چې د اوبجیکټ نوم زما سره بنز دی او زه غواړم چې دغه فنکشن اکسس کم او دا زما سره په دې اوبجیکټ کې پروت دی نو ځکه ما دلته بنز ولیکه بنز ډاټ مې ولیکه اوس دلته زه لیکم چې کار بیهیور اوس که کار بیهیور تاسو داسې ولیکئ دا به تاسو ته ایرر درکوي ګورئ ملګرو دا تاسو اوس نه پرنټ کېږي ولې نه پرنټ کېږي درته وایم یو ځل زه تاسو ته وښیم سپه مې کنټرول کړه دا مې ریفریش کړه ګوره ما ته پرنټ ایرر نه راکوي سوري ما ته څنګه چې ما دلته کې زما سره په فنکشن کې پراته دي هغه شانتې ما ته شو کړل فنکشن یو پرامیټر ورته پاس شوی او ریټرن کا ماته سټاپ زما داسې نه دي په کار ما ته د ډایرکټ په فنکشن کې چې څه پراته دي چې سټاپ دی هغه دې ما ته راکړي نو ولې ما ته دا داسې راکوي دا داسې ځکه راکوي چې دا زموږ سره یو فنکشن دی او فنکشن پرنتیز قوسونه لري دا قوسونه به تاسو ورته واچوئ څپه کنټرول اس کوئ اوس به ډایرکټ تاسو ته سټاپ درکوي نو دلته زه راځم په دې ځای کې زه دلته کې زه ډبل کوټ او ډبل کوټ کې دلته زه پلس لګوم پلس کې دلته زه اچوم کار بیهیور صحیح ده کار بیهیور مې واچوئ څپه کنټرول اس کوم چې دا ریفریش کوم ګوره ما ته دلته لیکي چې کار بیهیورز دا دي په دې ځای کې زه پلس واچوم او ډبل کوټ کې دلته راشم بي آر واچوم په دې خو تاسو پوهېږئ دا HTML کوډ دی او کله چې هم تاسو HTML کوډ په جاوا سکرپټ کې یوز کوئ باید په ډبل کوټ کې تاسو واخلئ دلته بي آر مې ولې واچو بي آر مې ځکه واچو چې زه غواړم دغه ان کمنټ کوم دا مې ان کمنټ کړ او دا ریفریش کوم نو دا اوس ګورئ ما ته لیکي چې کار بیهیور زموږ سره سټاپ دی بنز دی بلیک دی او 250
250 کیلومتر پر اور د چیرې د سپیډ ته همدارنګه تاسو کوی شي خو بیهیویرز چې دي دا ټول تاسو په یو ځای نشي یوز کولای یعنی مثلا کما ولیکل موټر سټاپ د چې کله موټر سټاپ شو نه سٹارټ اوسېدل نشي مینز بیهیویر یا به سټاپ وي زموږ سره یا به زموږ سره سٹارټ وي یا به موو وي صحیح ده نو دغه کې موږ ویل شي چې مطلب موټر زموږ سره اوس د فار سٹارټ دی یا موټر زموږ سره موو دی د روانېدو په حالت کې دی او ګیر چینج موږ دواړه بیا کولای شو چې کال کو دغه کې تاسو کولای شي دویم هم ورته پاس کې لکه دلته زه ورته اچوم یا تاسو که پلس هم اچوئ دلته زه ورته لیکم سه پس که ډبل کوټ کې ما دلته ورته ولیکل چې دا موټر زموږ سره څه شی دی داسې کې زه لیکم دا زموږ سره کوم حالت کې دی فرض که ما ورته ولیکل چې دا زموږ سره د مووینګ حالت کې دی صحیح زموږ سره څه شی کوي حرکت کوي او دلته تاسو ورته کولی شئ چې ورته ولیکئ فرض که دلته زه لیکم چې چینج gear صحیح ده gear GEAR اوکې gear چینج gear سپا کنټرول اس کوم دا زه ریفریش کوم ګور دا به زه لږ زوم آوټ کم ګوره ما دلته وایي چې کار بیهیویرز چې دي هغه زموږ سره د مووینګ حالت کې دی او ګیر څه کوي ډرایور چې دی هغه ګیرونه چینج کوي نو دغه زموږ سره چې شول دی زموږ سره د موټر بیهیویرز شول اوس بیرته راځم سلایډ ته نو دا زموږ سره د اوبجیکټ ریلی لایف مثال اوس د اوبجیکټ د جوړولو لپاره یو بل طریقه هم شته دویمه طریقه یې دا ده چې تاسو یو خو داسې وګورئ چې موږ ډایرکټ څه کار کوو که دلته زه بیرته راشم سلایډ ته ګورئ موږ دلته ډایرکټ موږ بینز په نوم باندې موږ یو اوبجیکټ کریټ کوو په دې کې موږ کی ویلیو ډایرکټ واچولې تاسو داسې هم کوی شئ چې اول تاسو یو اوبجیکټ کریټ کوئ بیا پس ته تاسو دې ته هغه الیمنټس پاس کې یا کی ویلیو ورته وروسته واچوي لایک دیس ګوره دلته کې ما وار واخیسته وار خو تاسو پوهېږئ چې دا زموږ سره د وریبل یو ټایپ دی تاسو ته په هر ویډیو کې دا وایم چې دا زموږ سره د وریبل یو ټایپس دی وار لیټ یا کانس تاسو چې هر یو واخلئ بیا دلته کې ای موږ واخیست دا ای څه شی دی ای زموږ سره اوبجیکټ نوم دی بیا نیو ما اخیستی نیو کیورډ بیا دلته کې ما اوبجیکټ اخیستی دا اوبجیکټ شی دی اوبجیکټ زموږ سره کنسټرکټور دی دا چې کنسټرکټور څه شی دی اوس ته ویلی کېږي په دې وروسته خبرې کوو دا زموږ سره یو کنسټرکټور دی اوس کچېرې تاسو په دې کې ویلیو غواړئ چې سټور کړئ یا تاسو دې کې ویلیوګانې سټور کوئ نو دلته به تاسو ورته لیکئ ای نو ځکه ای زموږ سره اوبجیکټ نوم دی او په دغه اوبجیکټ کې چې تاسو ته سټور کوئ نو تاسو به ورته لیکئ ای ډاټ فرست نیم تهمینه اوس که دلته تاسو غواړئ چې دې کې د لاست نیم ایډ کوئ نو تاسو به لیکئ ای ډاټ لاست نیم نوري نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ ډیټا مطلب تاسو ورته انټر کړئ ګورئ زه راځم دا مې دې ځای کې دا زه کمنټ کوم او دا څه زه سکرول کوم او دا لاندې کوم کوډ چې دی دا مې هم دې ځای کې کمنټس کوم اوس راځم ګورئ دلته دې ځای کې زه یو وریبل کریټ کوم وریبل ما یو فنکشن کریټ یو اوبجیکټ کریټ کوم او بی جے نوم مې ورکړ او بی جے مساوي ده مساوي کماته اوس تاسو دلته کې نیو کیورډ به واخلئ نیو کیورډ نه بعد بدلته کې اوبجیکټ ګورئ دلته زه یو غلطي کوم ښه دا غلطي زه خپله کوم تر څو تاسو دې ته دا غلطي زه کوم که چیرې تاسو سره مخامخ شئ تر څو پوه شئ دې ځای کې ما یو غلطي وکړله دې ځای کې ما غلطي کړې صحیح ده زه درته ښیم چې غلطي څه شی ده دلته زه لیکم سه او بی جے زموږ سره د اوبجیکټ نوم ده نو دلته لیکم ډاټ ما دلته کې واچو فرست نیم سټوډنټ فرست نیم مساوي کماته له حمید سره دلته مې حمید ولیکه صحیح ده دلته او بی جے ډاټ او د سټوډنټ لاست نیم ما څه واچو لاست نیم ما واچو مومنت صحیح شو اوس د ایج هم زه غواړم دا یو درې دانې ایلیمنټس سټور کو درې ویلیو پکې سټور کوم اوبجیکټ او بی جے ډاټ د دې سټوډنټ ایج څه شی دی مساوي ایج 24 دی فرض کا 24 یا 25 هر څه چې مثلا 25 مې واچو دا 25 دی صحیح ده اوس که زه دا پرنټ کول غواړم که زه ډاکومنټ ډاټ رایټ ورته وایم سوري رایټ رایټ دلته زه اوس راځم د اوبجیکټ نوم چې دی اوبجیکټ نوم دی او بی جے ښه کوم یو ایلیمنټ اکسس کوي فرض که زه حمید اکسس کوم نو او بی جے ډاټ حمید زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره نیم دی نو نیم زموږ سره د دې هغه کی څه شی ده کی زموږ سره اف نیم دی دلته زه لیکم اف نیم سپا کنټرول اس کا دا ریفریش کې تاسو نه پرنټ کوي ولې نه پرنټ کوي ځکه ما سٹارټ کې تاسو ته ویل چې غلطي دې ځای کې شته غلطي څه ده غلطي په دې ځای کې د ګور که زه دا غټ کما اوس به ماته وایي چې د اوبجیکټ موږ نه پیژنو چې دا څه شی دی دلته کنسول ته راشئ ګور دې ځای کې تاسو ته لیکي اوبجیکټ از ناٹ ډیفاین
object وای نه دی ډیفاین دا څوک دی دا نه پیژنم زه وای زه ورته یم صحیح دی ځکه چې دلته کې مونږ غلطي ځکه کړې ده چې دا او مونږه وړوکې لیکلی دا باید غټ ولیکئ څپه کنټرول ایس کا راشه دا ریفریش کا ګوره تاسو ته بلته اوس حمید درکوي درته که تاسو دغه شان هر یو پرنټ کوډ کې زه ولیکم ډاکومنټ ډاټ رایټ زه غواړم چې پرنټ کم مومند د او بی جې ډاټ ایل نیم لیکم ایل نیم کنټرول ایس راشه ریفریش کا ګور مومند هم درکو که ته ایج غواړې او بی سوري ډاکومنټ ډاټ رایټ او دلته زه ورته وایم چې ما ته پرنټ که څه شی او بی جې ډاټ ایج راکړه ایج نو دلته ډاټ ایج څپه کنټرول ایس دا ریفریش کړه ګوره ایج هم درکوي که چیرې تاسو غواړئ چې د هر یو د یو بل سره سپیس واخلي یا د کامې کامه د منځ کې راشي بیا تاسو ډبل کوټ واچوئ دلته یو کامه ورکوئ دلته هم راشئ او دلته هم یو پلس واچوئ ډبل کوټ او دلته یو کامه څپه کنټرول ایس دا ریفریش کوي ګوره تاسو سره یا که تاسو غواړئ چې هر یو د جدا لاین کې راشي بیا تاسو کولی شئ دلته کې تاسو ډبل کوټ کې دننه بیار واخلئ ځکه بیار زموږ سره ایچ ټي ایم ایل کوډ دی نو باید تاسو دا په ډبل کوټ کې او بیار اوس دا هر یو به تاسو جدا جدا درکولی کېږي که چیرې تاسو اوس وایئ چې موږ ته د دې ځای کې د لږ معلومات مطلب شو شي دې ځای کې تاسو کولی شئ پلس دلته تاسو ورته چې ډبل کوډ زه دلته ورته لیکم سټوډنټ فرست نیم स्टूडेंट फर्स्ट नेम څپه کنټرول اس کومه ګور چې ریفریش کوم دی چې ماته لیکي स्टूडेंट फर्स्ट नेम دغه دی زه دلته دا کوډ دې نه کافي کومه کنټرول سی لاندې مې راوړو دلته د اوکې لګ دی خوا کومه چې تاسو ته ښکاره شي دا مې دلته پیسټ کو دا مې پیسټ स्टूडेंट دلته زه لیکم چې د ایل نیم څه شی دی او د ایچ شی دی دا مې ورته څپه کنټرول اس کوم دا به زه لږ زوم آوټ کوم او دا مې کنټرول ایس که راځم دا ریفریش کوم نو دا وګورئ ما دلته لیکي نوم یې حامد دی مومند لاست ټایم دی او ایج د 24 دی دې کې ایج ما غلط لیکلی اوکې ایج کنټرول ایس ریفریش کوم ګوره ما ته دې ځای کې دا داسې پرنټ کېږي نو دا زموږ سره اوبجیکټ چې په دوه طریقو سره ما تاسو ته وښود چې څنګه کولی شئ تاسو اوبجیکټ کریټ کړئ او بل د اوبجیکټ ریلی لایف مثال مې هم تاسو ته در